السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې زمونږ په علاقه کې یو زنانه د هغې خپل بچي ته دوا ورکوله او هغه دوا یې مرۍ کې ونښته وفات شو. نو اوس دا ښځه به څه کوي؟ روژې به نیسي که څه قصه به وي؟ جناب محترمه ستاسو دا مسله لږه وروسته هم شوه، بښنه به کوئ، خو ستاسو مسله لږه سخته وه او زه لږ مصروفه وم، اوزګار نه وم، نو غوښتل مې چې دا مسله به وګورم. ما چې مسله تر کومې په کتاب کې په خپلو سترګو لیدلې نه وي، تر هغې پورې زه دا جرأت راکې نه وي مسله کولی نه شم. نو بهرحال خو ستاسو مسله مې د الله په توفیق او مدد پیدا کړه. خجی دې ته قتل بالسبب وایي، دې ته قتل بالسبب وایي. نو دا قتل بالسبب دا راځي چې سړي خپل عمل په دې کې ډېر مباشر نه وي، یعنی عام طور سره د ده په خوب او خاطر چې ورته وایي یا خیال او فکر کې نه راځي چې یاره دې عمل سره به سړی وفات شي، که نه بیا په همغه عمل سړی وفات شي. نو دې ته قتل بالسبب وایي. نو دا مسله دا قرنګي و جزیه مې مستقله په فتاوا بینات کې پیدا کړه، فتاوا فلاحی کې مې یو بله جزیه پیدا کړه. هغې کې دا د هغه مور چې بچی په سوزنۍ باندې تړي و، یو مور د هغه بچی په سوزنۍ باندې عام طور سره تړلی دی، خو بس د دې دا سوزنۍ د وجې نه بس دا مرۍ کې یا سوزني تاوه شوې ده او بیا وفات شوی دی. نو هغې لیکلي دي چې دا قتل بالسبب دی، ځکه دې کې د مور عمل مباشر نه دی. کله چې مور دا تړه نو دغه وخت کې دا د مرۍ کې نه ونښته او بیا وروسته ونښته، نو د دې وجې نه دا قتل بالسبب دی. قتل بالسبب کې قربان درې خبرې وي. اول خدا دی چې په دې کې دیت په عاقله او د ښځې باندې وي، یعنی د ښځې چې کوم وارثان دي، ورونه، پلار او هغه کس چې د دې ښځې میراث به وړي، هغه به د دې ماشوم دیت د دې ماشوم پلار ته ورکوي که هغه بالفرض مطالبه وکړي. یوه. دویمه دا ده په دې کې کفاره نشته، په دې کې دا 15 روژې په دې کې نشته چې دا کمې په قتل خطا او شبه عمد او دې شیانو کې دي، په دې کې 15 روژې نشته. د دوه. درېیمه دا ده دا ښځه د دې ماشوم د دې میراث نه محرومیږي نه، په قتل بالسبب سره سړی د میراث د مقتول نه محرومیږي. خو لیکن اوس دلته مسله پکې دا راغله چې یاره په دې کې دیت دی په عاقله باندې. نو بیا محیط برهاني کې باقاعده طور سره د فقه یو ډېره مشهوره قاعده ده چې الغرامات لا تقرن بالفروض. کومه معامله چې په ښځې باندې فرض وي، مسله درته اوس ښیم، ما جزیه مې چې پیدا کړه هغه دا ده چې یوه ښځه د خپل ماشوم ته شوده ورکوي. نو شودي خو د مور د ماشوم حق دی په مور باندې، ځکه چې 2 کاله به دا شودي ورکوي. نو دې وخت کې دا ماشوم دا شودي په مرۍ کې ونښتې او دا ماشوم مړ شه، نو په دې ښځه باندې دیت نشته، ځکه ور باندې نشته دی چې دا د ماشوم ته دا شودې ورکول دا په دې ښځه ضروري ول. نو دې هغه خپله ډیوټي پوره کوله چې کومه د دې وظیفه وه، ډیوټي وه، هغه یې پوره کوله، هغې کې دا ماشوم له منځه تللی دی. نو د دې وجې نه دلته هم د مور د ماشوم صحت ساتل په دې ښځه باندې فرض دي چې تر کومې دا د دې مور په غېږه کې وي او د دې په حضانت کې. نو دا خو د هغې د صحت د ساتلو دپاره دې خپله ذمهواري پوره کوله، نو هغه دوا یې په مرۍ کې ونښته، فلهذا په دې باندې دیت هم نشته دی. نو چې اوس پکې نه دیت شته دی او نه پکې کفاره شته دی، بس دا ښځه دې صرف الله تبارک و تعالی ته زارۍ وکړي چې الله به زه په دې کې مجرمه ځکه نه یم چې ما خو د ښه نیت کړی و، په دې کې 15 روژې هم نشته، ځکه قتل بالسبب کې کفاره نه وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.